السلام علیکم کمال صاحب کوم نه مخکې راغلی والله بس وکړو یار. السلام علیکم ناظرین زه راج محمد افغان اسدالله کمال صاحب تاسو کسو د حجره شو نن چې کوم ټاپک موږ راوړی پرونی ټاپک دی درجال جوړې څه نه راغلي بند کړی دی جوړې بند کړي سیکرټري صاحب اول جوړو ته خستونه کول جراولو راوړو بچان یې مړه کول کواګانو باندې وزاره شته شوه نو اوس چې پې جوړې راپاتې شوي اوس یې چې د یوه ویله وګڼو دوی اختر نه پس غواړي اختر نه پس پې خلک بیا څه کوي کمال صاحب خلک مختلف دي که نه چې دوه ماشومان یوه تا وله وګڼو او که داسې وي که نه چې یوه کس مثال درې جوړې وي یوه کس وي نو هغه بیا ګزاره وکړي خو بیا څه ګزاره کوي ماشومان خو نه کوي که نه ماشومان خو نه کوي بالکل ځان له سره ګنډي مو ماشومان ورګنډي لکه اختر خو ماشومان وي غټ سړی خو هر څه کم صبر وکړي که نه خو ماشومان خو صبر نه شي کولی ښه د ماشومان اخرو غټو سره گزاره کوو او نن سبا عجیب باغونده دور ده یار یعنی 15 دن مخکې ویم کړي وي راته اوس حالات کې او د اختر بیا خپل پروګرام وي لکه پوله موږ دا خبره کوو تا خبر نه راسو چې هلې موږ صرف وړوکي اختر لاته وکړې وي اسکول والا عایشه بسې رنګین اته پکار شي دلته پکار شي کنه کشمیرای و لن سبا داسې سیستم راغلی داسې یو دوی داس دومره خوش قسمت موجوده نسل او چې اخترونو خو یا سیم دوی جوړې وي بالکل دوی په باج کې که خاتم راوړو که واده راوړو هغې بېلې دوی خیر د خپل واده نه پردي واده کې هم درې جوړوي که په ماګانو مخېلو کې راوړو که په ترلو زامنو کې راوړو که په بګلي کې وو هم دوی جوړې وي خامخا به دا دو قسمت ته و چې شکر زیات وباسي شکر کم دی او الله پاک پرزونه ډېره زیاته ده که نه خو بس موږ کمال صاحب هغه لیکلي ثناء الله لیکلي چې عید ته ټایم کم دی په کار دی چې روژې نه مخکې خلک جوړه درځي له ورکړي او ډېر ښه مسج خو یې ښه او پوینټ دی که نه لکه موږ خو په پاکستان کې اوسېږو دلته خو ښه ساډینال دی ساډینال دی دلته خو دا سیسټم ده چې کله وخت په سر راشي نو خلک یې غزي له زور ورکړي مخکې غم نه کوي نو خو جوړو ته دومره انتظار پیسې نه وي یوه کال نه بل کال ته چې ورېږه صبر وکوئ ها اب به په قرض واخلي لکه سبا روژه وي که مخکې نه شي کېدی یعنې مخکې خو چې موږ اوس وویل چې یارې واده له نو بس هسې کېږي که نه چې ودونو کې کړي فضل خرچي څه لګوي آفرین او بله دا کمر صاحب چې لکه اوس اختر شاپینګ اوس چې خلک نه کوي هر څه اختر شپې ته جوړ کړي خو درو ورځو ته بازار کې تګ ډېر مشکل شي ریلې به راووځي بنګړو والا پټاخو والا بالکل دا مې اوس هوها نو لکه ته چې بیا خپل دوکان راځې لکه په خیبر بازار ته وایي یا مولا کله کله واپس هم شو یاره بس نه شو غتی او هر چا سره هم پیزه وجنګېږي زما راشوي ثناء الله لیکلي ځکه چې درځي غریب باندې ډېر زور وي که نه او خندلي هم دي ټیک ته زور پې وي هغه موږ کار نه کوو په کار دی چې ته کوم شاګردان دې داسې یاد کړي ما بس یې که نه ځکه یې نه چې دوی سترګې څلور کا بالکل په دواړو مخه مړه چې لږه سې هغه وشي که نه ګنجایش وشي کېږي خبره چې هغو لږې مخکې کوشش کوي چې مخکې ویل کړي او دو لږ بیا ګنجایش پرېښی وي چې یارې که څوک راغلل داسې که نه د ثناء الله نه پکار دي که نه چې مثال اوس درې جوړې ته څه نه کوې یوه جوړه وکړه که نه چې درځي ټیم بچت شي چې ګنجایش راشي ګنجایش راشي بل څه پکې ځای شي که نه اصل کې موږ هم ظالمان یو درې جوړې خپلې ویر کړو آفرین بل سړي خیال بیا په کور دي چې دوی درې کوي چې رژه نه مخکې دا خو موږ به مخکې ټاپه کې ویلو رژه نه مخکې ویلو چې را د رژان شي او بیا راشم زیات شي اوس زنه راشم لږ توسې مهرباني وکړو چې لږ یې کام کړو کنېږي څنګه چې اوس زنه ماشومان و دغه لا سوټونه دا شیونه دا وکړو ویښته جوړ کړو لا ویښته خو خیر مړه دا کپړې مپړې و کپړې به د ټول یو سیسټم دی که نه اوس په ویښتو کتار باندې ولاړ وي چې راشته په پلانکي باندې او ډنګري باندې په تراټو باندې هم نه شي کېناستی رش وي که نه خو لکه په وخت کار
مقصد دا چې وخت یو ورځ مخکې تابیا وکړه. سلام الله لیکلي چې په کابل صاحب او په راج باندې سپیشل سلام پهله خبرې وکړې بیا سلام دا الله حساب کتاب دی یار. ټول سیستم الټا خوشاله دی. دا په کار چې بل چره دا راګره. رژم دغه ته وی کنه نو از خو نو چې ته یې چې اخکل یې شوی وي. سلام الله ولا سیکریټری خبره ها دا روزي اثرات دي نور څه نشته. مو په خپل او ته بوتل کې ویو. بالکل ویل شي دا کې حقیقي. هغه مو بلا صاحب څلور ځله غلط شو پتراو کې. ختم ورو. ختم مبارک به یو چې بچی به بس هغه ایکسپایر دوی خورل ټول سوچ په وره او دې بس نه پیږي څه ایکسپایر دوی دا بل ټاپک دی. ما ته وویل چې ایکسپایر دوی ما ته وویل ما ته دکان وخیا ها چې زه یې لږ ناظرین تاسو مخامخ راوړم چې څنګه دوله بل دوی خرڅوي. پرته ګوره دوی اوس دا مثلا ټاپک شروع شو. سپایډر څه نه کړو. نګسی کنه دوی بوتل غریب پروت ته برماره کې خوار کسی وړم به تیر شي جمع به تیر شي 50 سنټیګریډ ولته ودی کلی شي 20 سنټیګریډ کنه 18 25 انت به 50 ووري او بوتل غریب پروت ته نو بچ ترشي نه ډېر ښه کار کوي دا خو سم یو کړ دا چې وګړي چې دا خو سینه کې ډېر ښه کار کوي نو دا کار به کیږي چې بس اچھا کړی نیوي سره بیا له پورته کېدوم نه ای نو باندې دکان ولا خېلو ای بازو سره خپل خبره نه بس مونږ یو دا ټول خایو چې ټول له بګاری چې تاسو کم از کم یاش واده د ویا نکسو ایکسپایر ډیټونه په خامخا ته خو یعنی په کال کې میډیسن انسپیکټر راولوزي هسپتال نه هغه بس خو ورسي اونې څو بختنه وکړي ځکه ایکسپایر شي چې چا سره غم وي شي کنه نو بیا په خپل کوي چې غم وي سره شافی لیکلي چې زه بسم الله خاجم کبر صاحب ته سپیشل سلام او بس راختلم د اعلان د بیلورو ولا وعلیکم السلام او بسم الله خاصه پیژنه ای قربان سلام را ورسېدو بسم الله صاحب کبر صاحب واغستو مخامخ لاس سره ملاو کړه لاس بس د قانون رسول لړ زنده باد خوشحال سے انور علی लिखली अस्सलाम वालेकुम सबको इस गुर्बत में राजू भाई कौन 3 सूट सिलवा सकता है ये पर गरीबी के ड्रेस सूट सो कर ली नहीं गरीबी निश्ता पर हर जॉब के 60,000 मोबाइल प्रोते गरीबी चलता है एकदम دا गरीबी खो रखा بالکل ختم دا څه गरीबी खो सिवाय خلق خپل خواهشات ختم کړي خواهشات جاتی کی نو गरीबी ختميږي افرین اسی به نظر لیدای شو لکه وینا لښتل بلاد مثال در کم ته کور کې وته لا سولارو بس کلی کې چې خرڅا به سب خلک ته قطار کې ودرېږي ته په خپل جواب ټول کله غریب او مالدار کوم مخشو تا دا غټ رستورانټونه چې وکسه ته چې دا کبونه ولا وکسه خپل شومره راشنو په باندې چې والا کپ کې لمبر شي تو په میاش کې چې تا یو هغه کوي او یو هغه کوي او چا څه کتل کوي کنه سره او ته وی چې سره بالکل غریبی دا شاویلی چې دا چې کومه نشته غریبی نشته دا چې کومه غریبی خیلی خو سره درجات پیژنیم نه درجیله چیرته سي اخو یو په جوړه ولا کېږي ولدي او بخزو ګڼي کلی کې اسرو لیکلی السلام علیکم ډېر وخت پس راغلم وعلیکم السلام ولا او ډېر وخت پس وعلیکم السلام ولا چې تراغله او موږ ته ازدي ولګا ازدي لګاوا کم از کم علامه کچه دولا خوی بچه کی کنه لیکن نه کجوری خو ګټه کجوری ګټه الحمدلله خا اسرو لیکلی بیمار و دعا کې به یاد ساتو او الله پاک هر قسم بیماری جوړه کا خپل لیاړ دارو کا بالکل امید چې زکام وي خیر دا ووري وی تقریبا او بیمارو کې بس خیر وي بڑا گناه معاف شي او نفس تباو شي الله روغ صحت درکړي او موږ هر چا ته خواست کوو چې روزه ماتي کې منډه بوا هو ای او تاریخ ګما باغ کې ګوزکه چې لیمنډه زیات څوک نشي خلای خو بازار کې انسان وګي وي نو هر یو شی راخلي ال دسترخوان ډکی خو بیا دسترخوان ضایع شي خار غریب له بل لګي او پاکي ګډوډ خوراکونه می کیمیکل والا لکه وړوکه سرکې بوتل د بازار کې ملاويږي ډرام ته کبر سے بروچ او ډرام ته ड्रम सरका के भी तो पटोलो को चरा लो पछोलो की उमागा सरका इस्तेमाली की ढेर एहतियात का वो कि जोकाम बीमारी को टोमेटो का ब्लर बंद के वो बस नेक नास्ती نو کمر سے باغ باندې خبره وکړه او د مین پوینټ خبره او دغه وکړه دوی په دا باندې چې تو ته لیکلي کپنې واغه چې 25 درجه حرارت کنه سنټیګریډ یا دا
20 یې ورکړی وي دا یې 30 نمبر خو یې نه وي ورکړی نه خو حالانکه بهر سینټیګریډ بیا پادو کې پادو کونه کې پروتي 50 نه چوالا چې 60 سینټیګریډ ته پروتي ځکه چې هیڅ ونه لګل ځکه یو کې نه هیڅ شته ناغشته خاصه ویل غوړه غي کو شپې خشرو باندې کې وغه کې هغه عمر دوک کې څومره دوک شمر چې انسان به نشي کېراسي نو دا چې پادو کونه سره باندې کوم پا ګرمو کې دا اومه وته مې دا واغه کې و تب تی سنتیمیټر واغوسته 60 نو په وخت ای شب زینونه جدو نه نه سره نو غلا دکاندار لا پکوات چې کومه دوايي ورکوي چې هغه په خپل ډیټ چک کی چې ایکسپایر خو نه ځکه چې مخامخ تل خو نه پیږي لا ماشوم می لزراله ماشوم را وخت کوي زراله په ایکسپایر څه خبره ډیر خیال کوو ډیر احتیاط وکاو ځکه بیا کور کې چې یې سولو خامخه بچا ګورو خاول باندې په ځامنو باندې په کور کلی کې چې طالب یافته وي هغه باندې چې هغه بچا دوايي وکړه چې ټیپ کې پښتا کلیسته هغه نه چې دوايي په ځای تاسو ته زهر جوړ شي لکه ویګه کوم موږ استاد کال شو ماشین بيخي به وشه شوی و بیا راوکړ دوباره ولا ستنه و دوايي وګړي ګوسره خو جوړ لګا ولا ځای کړ چې کوم ځای کړیو او غریبانو خو راوځي شنه پټي ولا د بوتل شته سره پټي ولا بوتل راکو د براګي پټي مزاري ولا پړانګ ولا بوزینګلو ګولې پښو ولا لګتو ګولې دا غریبان پاتې سوټک ولا ګولې ساتي سوټک ولا اوس اکچډل بوتل نه کنه پښو ولا بس اکچډل د کارته نامه پښو ولا الرجی ولا نو غریبان داسې وینو په کار دکاندار ګوري خامخا خو دکاندار ګوري نرخي ګوري کنه هغه د سترګې هغه ایکسپایر نه ګوري نرخ ګوري چې بسو ده یخ کې فائدہ وي شاباش بل کوشش کوو چې خو قبل دوايي خلو لوکل قبل ما خلو پیږي قبل سے او قربان چې چاله پختلا غولې دکاندار دی چې په کې حق قبل راکا حق قبل راکا شاباش لکه یو وخت کې یو ډاکټر د بازار کې مشهور وو 15 روپیا اخلي بس ټول ارڅ سب کچھ چې څه دوايي وی کنه ستنیم دره وای نو به 15 روپیا نو بس غریبان خلک خود ورغشي چې به 15 روپیا واسیم نه به دم درها کوي غریبان نو ټینشن نکلی چې خځه تعلیم ډیر ضروری ده ځکه چې ډیټونه وشیله پړاوي کړل یو ته ډیر ځات سہولت خبره سره موږ کېږو نو له سره ان شاء الله ټول طالب افطار او چا کوم راوځي خو ځالیا دی غالي او طالبونه نه کړی یو څه راته کی غره په کار دی چې کور کې زراله د ایکسپایر ډیټ خبره خاصي لکه مو خبره کو په ځیر وخت بس پکین نن سبا پرون دا خبره نو بدا کې لکه سوچ کو خیر د بس مخکې وخت روان دی کې دا څنګه دی طالب افطار ها شفیع لیکلی چې کابل سه بلسوله ورسو حقوق لکی نه لګي پیزا لري دا نه نه پیغام بشه مو بل خپل یو فورت تاسو بیا وزره خورو غره نو څه پر جزونه سره یې جګ دي او جزونه ډیر ستم نه دښته نه پوکر جزونه جزونه دا څه نو تاسو ته موږ ریکوست کوو چې دغه نه ځوان وساتو بل چې روزه کې کوم ګډوډ خوراکونه دا خو به انتهایی خطرناک دي کبر سه دغه نه ځوان وساتو چې څومره دې ویر سپک خوراک وي څه لکه تاسو خبره شپه کیسه وکړه چې د درش په ځای سخت درود خو ګدم ډیر زیات دا چې کومه فارموله بیان کړه نازلو ته وراوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه ما کیناستم دنیا درستخان ده وار سره عرب درستخان وار لوخه مشاری کوي چې دې دې کباب خو اشاره وکړي چې ما چې اول بل څه ونه ما خو موج نه صبر کرو بس پیلا هغه ورجو تر څه کول ورجو تر خو خپل کې څه کوي ځکه ډیر وړین یو غټي ورجین به خپل کې خاندل یې ټیک وي ما څه حرکت نه کولو نو پیلا مالګه مې وڅکله سولات ادا کړ سبحان الله بیا کجوري ضرور کجوري ته برته بس کجوري مې هغه کړی نفس سره لمړ کجورو بل بيخي نفس ختم کړی بعد ته کوموري کجوره کې کمال ستا قربان هغه وټامینز پکې دی بیا مې خولي وب ساده کوي تازه کنه بس مې اوس خلې سبحان الله قربان او بیا نماز په باندې ورزش او سیستم وشو بیا راغلم بس مزه لګ لغه مو خو ټیک ټاک او ماجدا خو چاته مخ کې او تر وی ولا یې انا کباب سره
ولا غلا اكل كچالو انکل وای کچالو انکل خو ډېر خطرناک دی اکچل کې دستي دی بس اخ نو کوي بس ټیک ټاک شو دا سي فرش تراوي او ټیک ټاک کوله نو دک بس څو وړي نه لولي اکل رستو تراونه بعد وقفه سره لکه کوم حضراتو ته چې تکلیف په تراو کې ټول خوږیږي لا خوب ورچی ولا مېل وجه خوراک جاتې دل دي دبره خوراک وکي چې هغه ودرېدو کې وته مسله وي خوب په هوی وي تراو نه پکې کباسه بس ډډه شي هغه ستر کې پټي شي نو تراو به په خپل کې وي چې راپورته شي کنه بیا 10 کې بیا تراو به خپل وي وزرین ټایم وي نو برابریو کو خوب ما کول ډېر خوراک کم کول خوب ډېر شي کوشش کوو چې دا ټیم کې چې تراوه بس کې لګه کاوه په واسکو ام فریش په لپاره خشه یو ګرځو واکاو سپاره تراوه پر ټیم وي بیا فریش په درېګو تراوه کې لا خطبونه شوري بهر وجرا کې ډېر خوند ته اخلو قربان خو دا تراوه کې ماشومان د سروس شور مور کوي خو دا د لکه په کوو خو لګاس د لکه نه چې جمعات پریږي نه داسې مه کوو بس ما پرې شو هغه سبق اورو ثواب دی داسې د لکه هغه بیخي د لکه نه چې د کې ور کې وځو وشول د ویګا پورې به شو شروع بشمال پر کوي خلک نه دا خو زړه به مات شي به جمعتونه کومه مخابات شي اش دا خو مشمول روان دا خو موږ بجوتونه چې مضبوطیږي اوس راغی وشتي جمعت لپاره کوي خبرې ورشي ما حدیث شریف ما اوریدل چې په کومه جمع پسې د ماشومانو شور نه وي که نه چې شور نه وي نو پوه شه چې په دغه کلي باندې د دین اسلام زوال روان دی څومره غټه خبره او چې شور وي دی خوشحال شي چې راپسې که خیر بچم او موږ په لار روان دی موږ روژې نه مخکې پروګرام کې ویلي وو چې داسې مشران له پکار دي چې جو کې ټافیان اخلي ماشومان روژې له په ټافیانو راولي جومات له جومات له په ټافیانو راولي او په جامه کې ودرېږي په سر لاس راکاږي چې بچی د خپله کار دی او ټول کلي کې یو ته یې چې بله په بلوز کې وینو ماشاءالله بس هغه ماشوم بیا د هغې لپاره بلوز عادتي شي همداسې بیا الله پاک برخه وکړي نو چې بالغېږي نو ښه هغه ته وتوي تا صدقه جاریه جوړه شي صدقه جاریه بالکل ثواب یې ته پسې رسېږي بالکل واسم دی چې لکه کوم ماشوم بلوغ ته نه وي رسېدلی که نه او عبادت کوي هغه مور پلار پسې لاړ کېږي بېله غټه خبره ده که نه ډېر عجیبه تقسیم یې ډېر انصاف والا عبیدالله راغلو السلام علیکم جی روژې څنګه تېرېږي جی الحمدلله روژې خو ډېره خیره والي ماشاءالله چې سترګې اړې ورړې څلور بجې وي چې بیا روژه ماتې راغونډوي مازدیګر اذان وشي چې مازدیګر جمع وکړو د کور نه بندوو بس ماښام اذان ته جوړو الحمدلله ډېرې ښکلې تېرېږي انشاءالله چې به تاسو هم ډېرې ښکلې تېرېږي الله مو ته روغ لره دا معلم دی عبیدالله صاحب علم کوي دغه ته روژې ډېرې اسانې وي ځکه چې وده کېږي خوب پکې کوي بیا بس مصروف وي مصروف وي بل خطبونو له ډېر زور کړی خلکو خطبونه کوي روژه کې چې څومره ډېر عبادت وي ډېر لمونځونه لفله وي نو الله پاک ثواب ډېر ورکوي بل صدقه جاریه او بل هغه لوټ مار بیا شته خبر هوی که نه دا انعامونه دي که نه الله پاک موږ راکړي انعام دی او بل هغه حضور صلی الله علیه وسلم ویلي چې څوک روژه پرې تېره شي الله پاک یې بخشش ونکړي جبرائیل علیه السلام دعا کړې بس دعا کړې او قربان او ته پرې بیا مهر والی حضور صلی الله نو حضور صلی الله چې پرې مهر وهي هغه دوا رد کېږي سکرټري څه سوچ وکړه نو پکار دی هغه چې ایله ټایم عبادت او ذکر او پنځه وخته لمونځ خو چې جمع سره خامخا وي ځکه چې او بل لکه نن سبا د مصروفیات او د خبرې او د مازغې خلکو له دغو خراب کړ کنه قسم معاملات چې کوي نو لکه په دغو درو هغه کې منبر باندې یوه پښه مبارکه بیا بله که نه درې هغې کړي وو امین یې کړي وو نو یو پکې روژې مبارکې هغه چې دومره عبادت ولیکي چې دی عمر نه بخښلی شي بل مور پلار چې ته ضعیفه وي که نه بوډاګان وي او دی ته دومره دعا ونه کړي چې دی بخشش ونه کړي نو دا دی هلاک وي کسان او بل دا ویلي وو چې زما د محبوب نامه صلی الله علیه وسلم واورېدل شي که نه واوري او دی پرې درود ونیوي که نه نو هلاک دي دا کسان هم جبریل علیه السلام خو الله پاک نه فرمان راوړو که نه الله پاک وویل او دوی بیا امین کولو نو دا ډېر سخت هم دي او اسان هم دي استادان ته چې اوس لکه غوږ کې خو ټول یې واوري که نه محمد صلی الله علیه وسلم نامه پکې راشي نو درود یې پوهېږي ځان ته چې غوږ نه کتې څه یې واوري که نه
دومره مصروفیات دي چې اذان هم نه اوري لا اوري توبه بس هغه لکه ماشومانو موبایلونه ورشي نه لګولي وزولو شوري ما وخت په اجازه ته خلکو شي نه بنداو اوه شاید ختم شو سیکرټري هغه شیم ختم شو چې ماشومان ووتل چې مړه کولو اجازه نشي بیا ستنو ټنګاو هغه شاید ختم شو ستنو ټنګاو نو خلکو اجازه نشو ما ته نو ډېر په تیزی سره حالات بدلیږي کنه خو بس نواب سره خدای خیر وسره فرید چلی منیر خان افریدی راغله او لیکلی چې ماشاءالله کبر صاحب درخلی دی شي قربان دا روزه برکات دي کنه الله پاک چې موږ کړی غلې خوشاله قربان دا تا زړه شیشه پاکه روزه کبر صاحب یو ته سیاسي لحاظ باندې وکړو نو ډېرې غټې فائدې خېلې لکه په بدل کې اخولیات چې کوم دي کنه چې کوم کینسر باعث جوړیږي آی وګي په ذریعہ هغه ولیکيږي الله په دې چې بس سیستم کړی کنه وړاندې ورستو ته پته کنه جوړ کړی کنه نو انګریزان په اوس ریسرچ کوي یو غټ انګریز انټرویو ما کتله په خپل مېده مریض وو او په دلیات ډاکټرانو غږدل او علاج لري کېدل یو و چې بیا ما اسلام سټډي کړو او روزه فائدې به وکړلې چې 30 ورځې روزه نیول بدن زکات ادا کېدل دی بدن غوړ سیستم مساو کېږي شروع به کړې 30 ورځې به شروع کړې سیکرټري په خپل واقعیت کتلې و په 30 پوراش می کله او په مازه مازه زو سټی کېدل به دوبره خوشاله چې لاس به پسې اضافي ونیول ټک ټک لیدل او موږ مسلمان الله پاک په گیفت کې دوبره خپل شی ورکړي الحمدلله په غیر به په ګاډي واډي به او په ډیسټرب به پوښ دوبره خپل شی چې الله پاک کې هر شي ته باندې کړي د روزه په برکات انعام دی بل غریب کول راشه دسترخوان کې لاس واته کې سپشه پروت شي الله پاک کې لګي یا غریب بس نه وي او بس یو بل هغه ول الله پاک ځکه وچی پلاکه هله بچي الله ولا سوا بل دوی پلاکه دې ویډیو کنه باخو لا وینا بازارونو کې او خلکو هم بازارونو کې خیر ده چې ودري کې کړه خلکو چولي مولي کې چالان کفایت هم راغلو مو کسی کفایت وقت راغله مو صلی الله مو کسی کفایت اخر علی السلام علیکم جی الله خراسان فیش عباس ساته څنګه دی عزیز غړ روزه کی چټی ده ها یک باندې د مکه کې کنه لا بس ویلا چوي نشي ها نو دوم ته زړه جوړ نه وی کنه لا نه وی کنه جوال چا چې وسدوم ته وایي کمزوري شي کله چې غټ کبان دوه خري ځکه زی واړوي ها کفایت ټیکي بچي هم ټیکي بچي وسره ته کنه بچي راوتی بچي ټیوشن راوتی و نو دومره سره سلام علیکم کو وی خو بس وزګار ونه لا موږ چې کم لازم موږ کسي یو ته چې کوم رسول په ذریعہ موږ ته راشو تاسو پیغام موږ په کوم رسول ذریعہ غونډه د جاته ورسو چې روزه غوتی کې ګوردی سره څه کول پکار دي څه خیال ساتل پکار دي موږ کوم رسول وکړو افرین حبیب خان لیکلی سلامونه قبول کړئ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام حبیب الله تاسو له موږ راورسېدل الله خوشاله ساته ولا روزه کې لا داسې کار واغسته کی چې الله له راضي شي امين موږ ټول له کنه موږ څنګه امين سیکرټری صاحب ته پر اړه واچو خلک یې سیکرټری صاحب سره غره لاسه زما کړه خیره کاږي کنه څه شي رڼا په واچو چې روزه باندې دي د بازار کې څه حال شو مړه بس خېګړه کوو بازونو په کې ځان څه تو خېګړه کوو خېګړه دا غټ خبره چې بس خډیر کا بعد ما کا وسه او بم نه وړي عائشہ بس بس دا هغه لاریم نشي ولا څه کې او چې کوس چې سوچو کې په بل ورځ دلته یو مړه واسه اول مونږ خپل خبرې وغی کنه سره په جنگ وی سره قرباني اختلاف شته ډیر زیات قربان هغه ویل چې خو په دا خبره ما اگر راولي چې نور ولې ما لګوي چې خلک لګوي چې اسی چې برکتونه میاشتو دغه میاشتو دغه خو چې تو ته هر میاشتم دو تو غضب میاشتم دو لکه څنګه حالانکه دا کجورا یو عبادت او یو څو بس یو په یو په ډبل دی یو په هغه دی سو بیا ډیر دی ٹھیک من دومره بد اخلاقی من دومره گناه
هغه هم دومره ډبل هغه پکې ډبل دی کنه کنه ټیک هغه کې هم دومره ډبل دي ټیک خبره ده نو چې دې نشي کولی که نه نو تو یې پوره یوه غټه هغه زوږ شوله عایشه بس دا خو صبر میاشته که نه دا نفس چې دباو دی کنه ای. نفس چې څوک جګړې کوي یخ په روژه کې فرق وي سره وینه لکه چې مامې ورسره ګرځي راګرځي بس هغه کوي که نه او چې روژه وي مړانه بس هغه ډبل شوی وي چېرته زړه زور چېرته وي چې جګړې کوه ګریوان نښلوه او داسې کوه هغسې کوه نه مړه نفس دباو دی بس الله پاک ته به توجه ده ټوله بالکل روژه ماتي ته توجه ده چې څه ټایم شو څنګه شو که نه نو دا تا خبره ټیک ده چې دغسې پکې دا شی سهار صاحب سلام را لګلی سهار صاحب یو کبر صاحب سپیشل سلام یې وعلیکم السلام په ورحمت 3 غزه فاصله کې سلام را لګلی سبحان الله وعلیکم سلام را ورسېدو سهار صاحب الله دې ډېر خوشحال کا او خدای پاک دې په کجورو باندې بالات کا سهار خو نه مازدیګر دی په حبیب الله لیکلي په روژه کې پردي غیبت نه دي کول پکار هغه قربان پردې چې خپل ځان سره بالکل 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 پردی دی. اره بخیرونو بخیرونو څنګه لګا غلا پاتې و ته بیډ اور څنګه کینه 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 کله نه، راشه هغه غیبت نه یو ورته نه تاسو سمره خېجی اوس مې سری خو ما کې بخیر راغلی څنګه یو خيو سګټی ته خیر وی دل استاد ته مو کار کړی یو پروګرام السلام کوم علیکم، لیټم شروع کړی او په درېلي به بجې شروع کړی وو ته لیټ شوې درېلي به بجې شروع کړو دا کبر څه نه پر خلک په انتظار دي دا راوښتو چې نا کمر صاحب نه بغیر خو مونږ نیمګړي یو ورل ماشاءالله وړکه ښکارې چې څه کړی بیا دا تاسو نظر کمال دی مونږ ته شي کړي روزه شته ماشاءالله ماشاءالله خوب کړی وي یاره خو مې کړه اوسه چې لیټ را ویښ شو خوب دې کړی فرش ستړی وم سګټری کا څنګه سګټری نه کړيږي څنګه سیکرټری روزي دوی دی ولې ډبل ډبل ولولي افریدي لیکل السلام علیکم ټولو ته د ماکیلا دلته خو باران هم دی تاسو څه حال دی ماکیلا سبحان ماشاءالله 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 بس تاسو والا حال دې به مونږ راشي امين او دعاګانو کې میاد کا روغ لري بس والله تا قبول او منظور کی ارزه الله دې خوشحال ساته او موږ ټول ته دعاګانې کوه او لالا په چوټه لالا لالا راغله لالا سزا کوي او موسم ان شاء الله دلته ټیک دی بس بارانونه شوي دي ځمکې لاندې دي بالکل خدای ښکلی موسم دی الحمدلله خلن ګرمي شوی ولګا غوندې ای بدا باقي من الله پاک سره سهار صاحب لیکلي حیدر صاحب ایبسنٹ دی لا راغلو نه ایبسنٹ نا سحر سے حاضری ملک اول حاضری لګیدل لیٹ آئے درست آئے رحمان شیر سات اور ورجر ساده بخیر څنګه خیبر کې څنګه موسم دی شيخه زبردست موسم دی ساده مونږ ډېر خمر کړه دی سلام لګلې وعلیکم السلام سات بس پټول خیبر چې په سات کوله مړه ها سات موږ ویلکم یو په خپل پروګرام د حجره شو کې چې موږ پروګرام کې نو پس حاضرې ولګوله او دعوت شرکت دعوت ولا ورکو چې راشو موږ سره کینی راشي بالکل درول سلور پر ټیم می په هر ورځ باندې شروجا کې خامخا چکر وکړه روجا کې خرچم لیکي ځکه چې خپل خیل او بغیر وجه چې راشي به خرچم او ډاټسن او فلنګ کوشنو ولا مال کریم نه نه خلی سهار صاحب لیکلي حیدر صاحب ته ویلکم سهار صاحب خی جوړې خوشحال شي مهرباني خبو خلک ټاپک ما پروډه شروع کړل درځان کپړې نه درځان خو ننم خبرې کې دې په درځان باندې یو ویل چې ما کله کپڑے ورکولې نو 900 روپے ریټ یو عمر صاحب ها قربان چې بیا بل ورځ ورغلم کنه چې موږ پختنه وکي نو بل کس نه بیا په 1400 کې واخسته چې مو سره خپل ځان غم شو کنه چې یاره څنګه چې ما خپل ورس کپڑے چې نه 1400 ریټ دی او کمزې ته کیساره سیدلې تورونه سره شته نه دومره ګران دي چې تو به بس کله راغلی وای کنه وته چې کوم نه دا خبره نه خبر سیکرټری بل کا کبا سي وخت خبرو کې خلکو له پکور دي چې په وخت هر څو ګرو په وخت چې دغه او پاکستان ده هر څو اخیری ځای یاره زه خو یم چې هغه وخت راغلم دی چې بس په کلیو کې لکه مخکې وي ازنانو غنډلې کنه نو بس مړه ها خورې بس چې شي ویرا کا بس تاسو سره وځه کام کنه ما په شای تا په شای خو ما په شای نو زنانو هغه خپل کپڑے یو کلر خیر دی غاټ و یو وړو هغه په کې ویله من یو طرف ته څنګه و بل طرف ته څنګه و سلای وی غاډه وډه نو بس ګرانډینه ماغه وخت سلوخت روپے ریټ یو کنه نه ټیک دی عائشہ بس ما ورا ریورس کیږي هغه
دا زنانو ته داسې عجیب داسې ګرانی دی لاسه ګرانی ده ګرانی ده دا غم دی چې ته غټ په هېلو ریواز وته ته درې کته بچي عایشه بس بیا ته راګي یعنی چې ستری نه وه لا ته هم داسې ومینځلې کړي دوی بالکل که بس هغه مقابله نه وه دلته به هغه مقابلې ریزسټن ځکه چې په ویښتو بیلې مقابلې په فیشن بیلې مقابلې په مړه موټرسایکلو خو بیا پکې ومې شي هغه دوا ته وکړي اکسیډنټ یې کړی بس پوره الله یې نه کړي امین الله یې لګي چې چا موټرسایکل یې ته خرڅې کو بچونه نه مړه په احتیاط چې چلوي بس نه پیږي وړي کې خدا خپه اوس په یو په خواله غره وته ولویلې وخت په فیسبوک کې کتل مخکې چې ته وکم په لاولو په لاسو په یو ټر باندې ورا چې کوم چې کې بریک ولو غلا خو ټر په کېلو تاسو شور په سبحان بول نه راځي ته راو بازینګر دا څه کار دی چې دا جج والا خبره چې هغه زنانه او هغه جج کې وایي چې مړ دی ډرایور ډرایور یې چې نن نه مړ کېږي نو کله مړ کېږي نو داسې موټرسایکل والا هم دی که نه چې وایي چې یاره خلک خو ماته کسي نه وایي چې بس په هوا شم دا خبره شي خزو د شګول ډرایور وی په هوا کې کړو خود او ستاینه وی کولی کنه ستاینه ټاپا غوندې کې کنه ټیکه کلندرم بیا خو کلندرم په ناغوي په کې یا وستاینه کړو خولي کا کا ها بیا با انډر پورې راوړم چې نمبر یې ملګری ډیر شي خدای دې بسويږي الله ته مخلص او بسنه روانه کې به تماشا کې پاسو مخاطو دي نه زه تکرایم رحمان شیر لیکلی چې ډېر ښه موسم دی موجودی لره ګرانه وروره د تر زوی مې پرون وفات شوی دی وجه غیر حاضر وم الله صبر لګي ټول مسلمانان مردگان اسلام وبخښي خپل شپې ورځي ډېر خپل شپې ورسېد الله د نصیب کې الله باقي خیر ولا تاسو له صبر کې ان لله و انا الیه راجعون بچا وې دا موږ مرګره مشاعر رحمان شیر صاحب خبر ده خیبر کې نو څه کوو منټ خاموشي یو منټ خاموشي اختیارو هغه کې زه رحمان شیر صاحب د پاره نو بس حق یار دا کمر او قربان الله باقي خیر الله باقي خیر پیښ کی بس تو څه د غزر ولې بیا ونی وو نه غزر والا خپل غلطي ومنلو ها وی چې مونږ غلطي شوې ده ما چې راشه کې د شي خرڅ شي او 100 روپے ډیر وګټي دا ویډیو جاری کړه کنه و چې بعد بیا واسي نه کیږي بیا وی غزر په کې نه چا بیا کې د شي په کې بل څه و چې ولیاځي خیمه ها خیمه کېما خیمه 9:30 بیا وی چې غزر په ځای کوشش کوم چې سګه بل وچا به سګه خو ضروري شه سګه سګه په کې واچوي استاد جی هغه خپل کلر راغلی خپل کلر پکې واچوي تک سره شي تک سره شي وی سپینا وای لکه مصر ذکرات پرې نه لاسه مېده کې کړه بس کلر ورکی ورکی دا خو تاسو لپاره پتا څومره ترقی وشوه خلکو یې څو ترقی چې وشوه کنه ترقی په افغانستان کې بادشاہ مو کړی جمشید تیراول لیکلی چې سلامونه سرجی څنګه یو روزي څنګه تیریږي روزه خو ډېر مزیدار دي او الحمدلله چې دغه څه خپل روزه خو زم چې دنه خې خو نه وي الله ما جمشید تیراول ما بشر وته ویا نو چې اته چې نوې زه به چولا قسم ډېرخه اته چې نوې زه به چولا قسم اته مولا قسم نو زه به تولا قسم ډېرخه سبحان الله سبحان الله ها بس سینه به خطر نه نه په ځخه غره پوکر ده یو پیلټ والي نه نن داسې یخي خاموش وای کنه دا اوس له چارج شو سره بیٹھے بیٹھے نو چارج ګان بس بیا ګټه کې لګا چارج کیږي نه نه چارج دا مو ساکه بیٹھے دا ایوی جټ کې صف اوس یونیک بیٹری راغلی هم یو بالب سره دز دی دزم کې دز خو نه اصل چې مصلا ورېدلې چې خاموشي عبادت ده هغه کې شي مطلب چې نګړېږي خاموشي په دمه لاجر ورکوي ډېر رحمان شیر لیکلي ګرانه ټوله کې بعد سر غوښې نه جوړېږي وای سر غوښې هم قیمتي شه هغه کې بل هم قیمتي ده وای غزرونه خو بیا هم غوښه خدا واه ګوره لکه
دا د غوړو نه مخکې ورځو کې چا شکایت وکړه که نه چې په هغې هم خیلي وو لوټه کولاو کړه چې ویې کتل پکې مړه دنیا یو حال پکې پروت و تیږې یو یو شی پکې چې دا اوس زمونږ ملګری دی که نه دا غوړي نو بیا ما ورته یو خبره وکړه چې دلته زمونږ یو مبارک مشر و نو دومره هوښیار انسان و که نه چې هغه ته پته وه چې دا راتلونکی ژوند څنګه دی نو هغوی ډل خوړل شله اچھا بس دا وی خوړل چې مې راوړو به دا وی خوړل چې اصلي خو یې که نه اصلي خو دي غوا خو دي میږي خو دي همداسې د نن سبا کوم غوړي چې دي ډېره ترکینو که چې بس مجبورۍ نه خلک وړي نو که نه او دومره به خوند خوړل چې که کچالان پکې پاخه کړم ته چې کباب نه پکې پاخه کړم ته چې کباب نه هغه چېرته دي یاره بس الله دې خیر وکړي دا وایي خو نن سبا غوړي یو خوا غوړي چې هغه غریب سړی نشي خوړی یو خوا یې که نه چې هغه مالدارو خلکو باندې تقریبا مو څو کاله مخکې یوه ویډیو کتلې وه پنجو کې یوه دومره لکه دا غونډې ژبه زور ته نه غټ فیکټري وه او ګیر شوه و هغه کې چې اوس چور مړه شول خاچر چرګوړي غویي میخې دا مړ مولو ورتلو و هغه نه یې چرګي وبوستله و دا نور دا غوښه وه کچره هغه نه د زاکي وه یې ته جوړولې دا فوډ کومه شی باندې لکه اچولی شي او کلمې یې پوس روکړې کړې وې وخت کړې وې وچولو نه او راغون نه کړغورې بیا کړو ریپیټر ولا یو ته کې نو ډو داز وې بیا کولو نه کلمونه خو هغه نه جوړېږي پرتګاخونه هغه نه چې یعنی تورونه دي جوړېږي یو څه تار دی مخکې وي تیرا باب تورونه اپریشن کې کوم تور استعمالېږي دا ټاکو تور دی اول که پرتګاخونه هم دي جوړېږي نه کېدای شي جوړ هم شي استعمالول هم شي پرتګاخونه که نه کولمې سخت چې سخت شي بیا خو واسم پرتګال شو نو هغه نه بیا هغه ټي وي ولا ټي مې راغلو انټرویو ته راسته کنه غاړ باټلی پوه شوې او یو بل اتل من دا غوړي و دای چې کومو کپلو اغلا ورته په شوار د زمانه ګوتې به مروړي آفرین او دا چې بازار کوم شودو ټینکر چې ګمګری شوی په پنجاب کې نیولې د ډاکټر چې راځي ټینکو شکل کو پیپ کیو او فریزر ته ډکېږي ټول کیمیکل وسره ګر شوی ویګا او ویل چې 2000 سره ته بویا د بازار شودونه نو چکم چکر راځي کنه ډاکټرو کې کیمیکل ولا پیپ شو لګي فریزر ته ډکېږي شودو ته باندې سره په ټینکو کې راځي او نو خاصه چیرته لاړ شو خاطر شو کو بس دغه نوم ځانو ساتو مخکې ویلي چې په لکه نن یو لاس 15 شل کاله مخکې ویاسي ویو کنه چې د کیمیکل نو وروتي چې په بیماری کې وي شودو اوس کله خو اوریجنل شودو سام دم شوي خدای او چې شودو اوس کې سم ډاون شي دا دغه وجه چې کیمیکل دي کني کمر سه مخکې بیماری کې ملیریا کې شودو یې وړل بازار نه چې ګولې شودو سره واچو واچو څومره خپل ټیسټ وي خپل وو ورشه مزیدار ورته افسر جی چې کوم یو ټیم مل پیکو پورس کې پاتې شو خرابېدل مل پیک کې وګړه غیراتو خرابېدل وي خالد صاحب موږ مل پیک لیدل چې 10 خلک جوړول چې ها خراب شو لا چې تا کولاو شو دې سره لاس ورځي کې خراب شي زله جره درکم دا څه وجه دا خو دا وجه کیمیکل سره لکه دغه بس داسې باور درې دغه کیمیکل چې په هر ملکونو کې مړ ونشي چې ولا ویلي کې بیا څه پروت یا راولو کې خراب کېږي یا غلطي ازه خو اړین په دې مسله چې په کم کیمیکل اړوي واغه بیا جمع کوي مسلمان خو موږ بازار ته چې په خام کې سوپ په هر دکان په با شوکیس باندې شاپورو کې شو د پراتوي د باندې شو چې په هر ځل سٹور کې شاپورې سلو په 200 پراتوي بس خلک دې چې توي دا شاپر کا سبب پاتې شول په دا شاپورو کې ځکه چې شپې خو دې نو بس یو ته چار جوړیږي لا چې پاتې دا خراب پیګو باغ ځای کوي لکه شی به کی وش کپ کنه یا سړی به کی نو نه خرابې سړی نه جمشید تیروال لیکلي هر دی وګړو سرجی الله مو ژوندي لاره شیر پورې تیروال مهرباني مننه بس دا تا ته ډالې مننه یک ریټ کې خو خپل کریټ کې یو خو کریټ چې هغه میخونه تی وتی وو نه ورته په هغه کې دا کاټن دی دا کاټن هغه چې ته پټي چمک پټي بس کبا سیفټ پورا شوی دا وایو کو
نو به ته وګورې خدای پاک کته نه بس الله مونږ ټول خوشحال ساتي اللهم امين والله مونږ روزه قبول کړي والله بهر مسافرو ته خیر پیښ مسافر دې الله ژوندۍ او ګړندۍ او خوشاله ساتي اللهم امين خوشاله والله مونږ مسالې حل کړي کم تکلیفونه دي مشکلات هم په دنیا او آخرت مشکلات هم خدای حل کړي او شر فساد نه خدای بچ کړي آمين. دنیا او آخرت مشکل دې خدای آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته رحمتك يا ارحم ومقام خزي مخم خجي مخم